أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. مخکې آیت مبارکه کې د صحابو په ډیر مشکل وخت کې سره د ستړي نه د ولږې تندې نه او سره د زخمی کېدلو نه د الله او د الله د رسول حکم منل او دوباره د مشرکینو په تعاقب کې وتل چې دا ډیر یو مشکل امر او په نفس باندې ډیر ګران و. هغه حکم دوی ومنلو. نو په دې آیت مبارکه کې داغي نتیجه او په دنیا او آخرت کې داغي بدله بیانېږي. فرمایي چې صحابه د خلکو د یری سره د دین چې خلکو د دوی د یرولو کوشش وکړلو نو د دوی ایمان سیوا شو او دوی حسبنا الله وی او نعم الوکیل وی او دوی داغونه ونه یریدل. نو د دې سلورو کارونو په بدل کې الله تعالی د سلورو انعامات ذکر کوي. فرمای فانقلبو دوی واپس ول دغه غزانا یعنی د نبی علیہ السلام سره لاړل او د مشرکینو تعاقب وکړلو او د هغه ځای ته چې ورسېدل نو 3 ورځې هلته کې ایثارو او بیا د هغه ځای نه واپس شول بنعمت من الله د الله تعالی په نعمت سره چې دوی تلیو جهاد لا جهاد یو مشکل کار دی نو نیت د جهاد کړو ثواب وته جهاد میلاو شولو لیکن د جهاد د مشقت زخم اغا هیبت دا غین او ته هیڅ تکلیف و نه رسیدو ځکه چې مشرکین نو ثواب د جهاد بیا موندو او تکلیف و ته هیڅ و نه رسیدو نو د الله په نعمت سره واپس شول وفضل او په فضل سره. فرمایي چې په دغه مقام کې چې کم صحابو 3 ورځې تیرې کړې وي هلته کې په دغه ورځو کې میله لګېدلې وه. په دغه ورځو کې به په دغه ځای کې میله لګېده. د هغه میله کې صحابو هغه خپل تجارت وکړلو نو د هغوی د هغه تجارت نه هغوی ته ډېره ګټه میلاو شوله. نو فرمایي چې دوی واپس شول د الله په نعمت سره او په فضل سره یعنې د ډېر لوی ګټې سره. لم یمسسهم سوء او نو رسیدلی دوی ته هیڅ تکلیف هیڅ مشقت او سیره دوی ته نو رسیدلی ځکه چې دشمن هغه تلی و. واتبعوا رضوان الله او دا بل نعمت ذکر کوي چې د الله تعالی د رضامندۍ تابعداري وکړله دوی ته
د جهاد کولو حکم وشول او دوی لاړل، نو د الله تعالی رضامندي حاصله کړله او دغه رضامندۍ د حاصلولو چې کوم مشقت او هغه پکې رانغی. والله ذو فضل عظیم، او الله تعالی خاوند د لوی فضل دی. یعنی دا خو د دوی په دنیا کې بدل شو او د دوی په آخرت کې په بدله چې دا او اجرونه ثوابونه خو ډیر لوی دي. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه، مخکې آیت کې فرمایلیو چې د صحابو ته ځینو جاسوسانو وی چې خلک را جمع شي دی او ستاسو لپاره غټ لښکر تیاری او پتا سو حمله کوي، د دوی نه ویریږي. نو الله تعالی فرمای انما ذالکم الشیطان، دا انسی شیطانان دي. یا ابو نعیم چې کوم هغه دوی را لېږلی یا د عبدالقیس هغه قافله یا د ابو سفیان هغه تدبیرونه یا منافقینو چې کم په دغه موقع باندې رنگ رنگ حربي استعمالولې چې زمونږ رای منلې شوی او دوی جنگ له نه وتلې، نو د مسلمانانو د يرولو چې څومره حربي دوی استعمال کړي دي، نو فرمای دا ټول چې دي دا شیطانان دي، انسی شیطانان. یخوف اولیاءه، او شیطان کار دی چې د خپل مرګري یری. نو د دوی کوشش دا دی چې خپل مرګري ویری، لیکن مومنان چې دي چون کې هغه د دوی مرګري دینه، نو په مومن باندې د کافر د يرولو څه اثر نه کیږي، بلکې کافر چې دته څومره سخت دمکی ورکوي دومره د ایمان په جوش کې راځي او د حسبنا الله و نعم الوکیل وای. نو فرمایي چې دا شیطانان دوی خپل مرګري یری او د دوی سره چې چا مرګتي هغه بیا ډیر زیات یریږي، اگر چې د دوی سره ډیر غټي لخرې ولې نه، اگر چې د دوی سره ډیره اعلی اسلحه ولې نه، خودو به بیا هم یریږي ځکه چې د دوی مرګتیا د شیطان سره. نو فرمایي چې شیطان خو خپل مرګري یری، فلا تخافوهم، نو تاسو خو د الله تعالی دوستان د دوی نه مې ریږي، وخافونی، او زمانه ویریږي. او فرمای چې دا ثابت شوی خبره ده، څوک چې د الله نه یریږي دی بیا د اچا نه یریږي، او څوک چې د الله نه یریږي دی بیا د هر چا نه یریږي. نو فرمای الله تعالی چې د دوی نه مې یریږي او زمانه ویریږي. نو فرمای ان کنتم مؤمنین، کچری تاسو مؤمنان یی، که تاسو ایمان راوړی، د ایمان تقاضا خو دغه ده چې چا په الله ایمان راوړی نو دی به د الله نه یریږي، د بل چا نه به نه یریږي. او څوک چې هغه په الله ایمان نه دی خو بیا د الله نه نه یریږي، لیکن دی بیا د هر څه نه یریږي. فانقلبوا، نو واپس شول دوی بنعمت من الله، په نعمت د الله تعالی سره، وفضل، او په زیات او په فضل سره، لم یمسسهم، نو رسیدلی دوی ته سوء څه تکلیف،
واتبعوا او تابعداري وکړه دوی رضوان الله د رضامندۍ د الله تعالی والله ذو فضل عظیم او الله تعالی د لوی فضل خاوند دی. انما ذالکم الشیطان یقینا دا خلق چې دی شیطانان دي یخوف یری اولیاءه خپل دوستان فلا تخافوهم نو مېریږي د دوی نه وخافونی او ویریږي زمانہ ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. پروردگار موږ ته داسې حکمرانان او داسې سپهسالاران پروردگار را نصیب کړي چې هغه ستانه یریږي. پروردگار د ایران پروردگار مدد او نصرت وکړي. پروردگار ته پروردگار فتح نصیب کړي. پروردگار امریکا او اسرائیل پروردگار ذلیل او رسوا کړي. پروردگار په خپل دغه حربو کې ناکام کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.